بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خوږو ملګرو. نن زموږ درس دی د ترکیبي توري یا کمپاوند لیټرز. دا څه ته وایي؟ په انګلیسي ژبه کې ځینې غږونه د ځان لپاره ثابت شکل او جوړښت نه لري چې کولی شو دغه غږونه له دو یا څو نورو تورو له ترکیب څخه جوړ کړو یا تشکیل کړو چې دغه تورو ته ترکیبي توري وایي. او مثالونه یې موږ سره دلته دي. تاسو موږ سره مثالونه وګورئ انشاءالله پوهېږئ. ترکیبي توري لکه موږ وایو CH دا د چی आवाज هم ورکوي، کاپ आवाज هم ورکوي، شین आवाज هم ورکوي. یا مثالو ته وګورئ. چیر کې چوکۍ د چی आवाज ورکړی، سکول دلته د کاپ आवाज ورکړی، ښوونځی ماشین دلته د شین आवाज ورکړی، ماشینه. SH د شین आवाज ورکوي لکه شو، بوټ، شي، هغه. GH د غین आवाज ورکوي لکه افغان، غنی. او KH د خی आवाज ورکوي لکه خان، خالد. همداسې PH د عربي فی आवाज ورکوي لکه فون. TH د سی आवाज هم ورکوي، تی आवाज هم ورکوي لکه تینک، ثینکس. او ژ د ZH د ژ आवाज ورکوي لکه ژاله، ژمن یا ژوند. کله چې دا TION یو ځای راشي دا د شن आवाज ورکوي. هر ځای کې چې وي ایجوکیشن دلته د شن आवाज ورکوي. تاسو ګورئ موږ ورته انډرلاین کړي، کرښې مې تر لاندې ایستلي دي. SION چې یو ځای راشي دا د شن आवाज هم ورکوي، د ژن आवाज هم ورکوي لکه اډمیشن، دلته د شن आवाज ورکوي. داخله ټلویزیون دلته د ژن आवाज ورکوي، ټي وي یا تلویزیون ته چې وایي. DGA د ایج आवाज ورکوي او DU د جو आवाज ورکوي لکه ایجوکیشن دلته د جو आवाज ورکوي یا نالج دلته د ایج आवाज ورکوي. همداسې کله چې د سین وروستو IEY راشي بیا دا سین आवाज ورکوي لکه سنټر، سرکل، بایسیکل. سنټر معنی مرکز، سرکل دایره، بایسیکل خو پیژنئ. CIENT چې یو ځای راشي بیا دا د شنټ आवाज ورکوي، شنټ لکه آنشنت. آنشنت معنی قدیمی یا پخوانی. او وروستنی یو دی چې TUR یو ځای راشي، TURE دا د چر आवाज ورکوي لکه نیچر. نیچر معنی طبیعت. دا زموږ د نن ورځې درس. هیله ده چې خوښ شوی مو وي او یاد یې هم کوئ. تر سبا مو په پاک رب سپارم. بای. له لیدلو مو مننه. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ او ویډیو له خپلو ملګرو سره شریکه کړئ.